قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غار ته لاړ چې کور یې تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله. بعضې علما وایي چې د ورځې به یې روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زموږ روژې دي، بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د یو شان روژه وه، ماته کړې په دا منځ کې نه ده. د پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي. د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 400 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی. 4000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی. الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژه ونیوله. اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی دي. دا بوی د خولې نه نه دي، دا د معدې نه راځي. معده تشي د هغې نه هغه سام بړاس راځي په دې خوله، خو د خولې نه دي. د خولې د غاښونو کې خامخام لږ غوندې دغه وشي، ژودنوالی راشي. نو ده ویل چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لدم چې د خوله هم صفا کړم غاښونه هم صفا کړم. نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خولې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي وایي تا مسواک ولې وو؟ ما چې الله خوله مې پاکه شي، د خولې بوی مې ختم شي، خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د روژهدار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزیداره لګي. تا باندې خو ما روژه 13 ورځې دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزیدار لګي. نو هغه چې کوم اعلی بوی ولې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کا 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله. 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې موږ د خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې وې. دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې. نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي. د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي. د هغه خپل نوم هم موسی و، دا د موسی نوم دی. او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته تړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جو. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وړه چې زما مخکې الالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې که چه هر څه وکړل زما د سترګو وړاندې خو به نه بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. والله الله جیبه نظام جبریل علیه السلام به راته او له دغې موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو، لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافر. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړه هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړه هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی د الله. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي؟ دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر، او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی؟ د ابوجهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی، لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کومه ښځه وه. د فرعون لور هغه کومه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو، پرپېدو به شو. خاوره یې جمع کوله چې دې خاوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو چې د واده په بهانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. مونږ واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه، چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي. مطلب دا چې موږ خو به د شپې وځو، د شپې خو به زموږ ډیوې او شمې بلې، نو هسې نه دوی راباندې ساتیان نه شي.
نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات کړي دي نو شک به نه ځکه ویښ دي او شمې ډېوې بلې دي چې پکې واده دی هغه کالي خو دوی سره و فرعون او قوم کې حالات شو سامري اوسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړئ چې دا کالي راغونډ کړئ دا خو حرام دي دا خو د فرعونیانو د قوم دي او دا ما یې راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو اوس یې راغونډ کړئ قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام هم په خپل اعتماد کې وارث وایي چې دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او آرام دي راغونډ به کوو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو دا لوبې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې ترې جوړ کړ او دننه ډډ کړ ډډ او کومه خاوره چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي سړي له موقع په ګوته وویله بعضې خلک خو وي داته چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه یې خوښ بعضې سړی ځان ته مسلمان وایي زړه نه اسلام نه یې خوښ یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نه شي کولی هغې له باندې جوړوي کله به یو مونځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټیکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روژې پورې خندا کوي وی ځان ته به مسلمان وایي خو یا عبادت نشي کولی عبادت سره شوق نشته باندې به لټوي نو چې کومو ایتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول دغه رنګې سامري مو قومون ته لا ملګري ځان له پیدا کړل وایي ګورئ موسی علیه السلام تللی دی کوهي تور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی دی تاسو دا دې ولیدل که نه دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کوي چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی دا خدای دی نو ګوره دې خو مخکې پاله کې هم د هغه شرک هغه بیماري پرته وه د کفر هغه مرض هغه کې پروت و په کوم قوم به تېر شي چې شرک تېري به مو دوا خارښتې ده چې موږ انداسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګو ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغه عبادت شروع کړي چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته ورته منت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام خو موږ ډېر کړی ویلې وې واده خلافي یې وکړه چا وې مړ دی چا وې خدای ته رک شوی دی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي د سخي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې روغه مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته وویل چې ته خو دلته یې خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لنجه شوې ده او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښودلې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ کم عبادت به کوئ دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښودلی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ جګړه هم پېښه چې په څه به یې ختموئ او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې دي عبادتونه هر څه پکې پراته دي زه وړه قوم دې ګمراه دی خراب شوی دی چې څنګه راغی قوم ته او قوم یې وکتل او صاحب لویه قصه جوړه ده اوس خیر او قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل رور ورمنډه کړي هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر رور پیغمبر هم خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا دا قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسې چل کړی دی هغه د دې سر نه او د ګیرې لک لک ونیو ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما وروره زما سر او ګیره مه نیسه د مور زویه دا ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی دی خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې هم په ځمکه ترې پرېوتلې کېښودلې بیا ومې غورځولې غصه دی دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغی هغه سخی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې ورته تخیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی چې دې ورته که وسوځو که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه چې واقعي موږ سره غلطي کړې ده موږ سروې جرم کړی دی او که خدای وی نو خدای به څنګه سوځي دا خدای نه وسوځېد او سامري ته وایي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم
دا هم برابر وی ما خو نور څه نه دي کړی خو د هغه زرو نه مې سخی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قده وخوغه وه او یې پکې واچوله را چلی جوړ زه څه خبر یم دوی ولې دي د سجدې کولې زه یاره وي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر همدغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارق لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې ساز ګوتې مه راوړه ولې ما له ګوتې راوړله ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لوی نه سزا ده لکه یو سړی چې مړ شي هغوی ما دې نه مرګ ښه دی د دې واقعې نه مقصد مې څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعه ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو موږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولی دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو باران وکړي یو نعمت ورکړي دله پکار دی چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کوي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا ونه ما دپاره همیشه پکار دی چې دې د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي وایه که نه منې که نه منې قرآن شریف کې الله وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار وایي که تاسو د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شي و انسان ډېر انتهایي ناشکر دی او ډېر ظالم دی لاول زمونږه چې دا ښکلی شکل الله را کړی دی د دې نه لوی نعمت بل شته سپی خدای سره جنګ کولی چې د دې ولې سپی پیدا کړی خنزیر الله سره جنګ کولی شي چې تا د ولې خنزیر پیدا کړه مار لړم الله سره جنګ کولی شي چې د مار لړم ولې پیدا کړه دارنګې که موږ خدای را د ځنګل درندګان پیدا کړی موږ خدای سره څه کولی شو د ټولو نه مخکې خو به انسان پیدا بیا دله خدای پاک ښه مدیدار ښکلی شکل درکړه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شی خوښو کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکایان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو د خپل مذهب خوښ ښکاري نو که مونږ په کفر وې مونږ ته به خپل مذهب خوښ ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راکړه اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته ټولو خلقو نه نبی علیه السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیري امت دی او جنت ته به ټولو نه مخکې دی دا د خدای رحم دی که او نبی علیه السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیه السلام نه واله تر عیسی علیه السلام پورې څونه قومونه دي او نیم به د هغوی نه او نیم جنت به زما د امت نه ډک وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلقو توبې او زمونږ توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزېدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او اوبه شو دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه راایستې دی خو ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګرانې یو کله بل خوا ګرانې کله په یو بند یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجلي دا هم د الله پیداوار دی اوبه الله پیدا کړی دا نظام الله پیدا کړی دی خو ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلي ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل اوس به دونه ګرانېږي او بل اوس به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما ساه زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه د چا په اختیار کې نه الله چې کوم څیز ته تا زیات ضرورت دی الله ځان سره ساتلی دی یعنې که په هغه ټیکس لګولی وې نو هروغه هر څونه چې ورکوو به ځکه به هغه نه ژوند نه تېرېږي که په اوبو ټیکس وې نو هروغه هر څونه چې ورکوو به دی ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي که د نور په رڼا ټیکس وې د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وې نو دا خو ستا هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي هر څه چې دی کول ځان به دې خرڅوو بچې به دې خرڅوو خو دې نه به دې پیدا کول دا د الله څومره لوی احسان دی ډېر لوی احسان او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي خپلې لوڼه دې د سترګو د روان دي الحمدلله ستا او ستا د لوڼو
او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی، پاک صفا. تا ته جاپان ته لاړ شئ، امریکې ته لاړ شئ، برطانیې ته، چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري. چین ته لاړ شئ، روس ته لاړ شئ، چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري. هلته کې د سړو ژوند وګورئ، قسم دی ژړا به درېدلی شي. هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی. یو انسان خپل لور په خپل اختیار کې نه کوم ځای چې د لور خوښه یې ځي به د ده په مخ کې به روانه وي. دا څه ژوند دی؟ خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کوم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله. دا څه ژوند دی؟ خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور تا د لاس نه وځي. دا څه ژوند؟ ما د یو ملګري خبره کوله، جاپان کې لوی تاجر تجارت کوو. وایي ما زموږ سره یو زنانه روانه وه، هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل. نو دا هلته کې دا خلک دي چې کوم شی هلې بس هغې ته به وایي به در سره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي، سودا به درله کوي، په ژبه هم هغې پوهېږي. یو زنانه را سره یو جینۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو، وایي دې کې ابجلیت پوړی وي. نو وایي دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او وایي په بل طرف ته نوی پوړی را روانې دي، په هغې کې بل یو زنانه را روانه وه. وایي دې هغې ته وکتل، دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل. وایي چې بره وختو نو دا جینۍ ما ته وایي چې که اجازت وي ما له یو منټ تاسو راکولی شئ. وایي موږ چې بلکل. وایي په پوړو کوز شو، هغه بله ښځه روانه وه، هغې سره ملاقات وکړو، یو بل یې خپل کړل، یو بل ته راغله وتل. او فوراً بیا مونږ پسې راغله. هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي. مونږ ته بیا هم عذر وکړه چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ. خفه کېږو خیر دی، خو دا تپوس درله کوم چې دا څوک ده؟ خو دا زما مور وه، دا زما مور وه. نو څنګه تا دا مور سره څه پوه جواب ونه که میلاو شوې؟ وایي 20 کاله پس زما او د مور ملاقات وشو. دا اوس تاسو لیدل 20 کاله په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، زه هغې سره په رابطه کوم، اما سره رابطه کوي. 20 کاله پس دغه پوړو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید. حیران شو چې نه ته د مور ملاقات له نه ځې او ستا ملاقات له نه راځي. ما ته دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړ شي او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي. دا ژوند دی؟ تاسو وایه، دا رښتیا وایه، دا خو ژوند نه شو که نه. یوازې زمونږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وایي، ازادۍ ته ژوند وایي. ټیک ته تا ته به ازادي میلو شي، نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو، ته به ګناهونه کې، ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لورو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه، دوی به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی کړی. ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي. سپي ما چا تپوس وکړه، مې دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره چې کوي مخکې ورځو کې د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده، یو میاشت 2 میاشتو مخکنۍ خبره ده، او دې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې پرې لګوي او زه مور یم، ما له 2 روپۍ نه راکوي، په ما خرچه نه کوي، او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي. زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما پوټې خیال نه ساتي. عدالت ته عدالت هغه لور یې راووفتله چې واقعي داسې ده. یو بلکل په سپی ته څومره خرچه کوې دومره خرچه پرې کوم، د دې مور تا باندې حق نشته، په دې مور خرچه نه کوې. وایي سپی زما د مور نه خوښه ده، په هغې ده ته زیاته خرچه باندې څه پوه. اوس تاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی او جنت داسې زندګي ده. نو ما تپوس وکړم سپي ولې دا خلک ساتي؟ وایي دا د شغل دپاره، بل څه شته نه. زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، ورور ورسره نشته، فلیټونو کې اوسېږي، ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي. ژوند خو زمونږ دی الحمدلله د مسلمان. هر څومره چې ستړی یو کور ته رالی، ښځه درنه راتاو شي په سر درله زور وکړي، چاپي ماپي درله وکړي، مور درنه راشي دعا درته وکړي په سر دې لاس کېږدي بچی څنګه دعا درته بیل وکړي. لږ ناجوړی ورور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ډېر چاپې درنه تاو شي، په محله کې د مسلمان تپوس وکړي، جومات کې یو بل سره خیر ښېګڼې تپوس وکړي، ګپ شپ ولګې، ازادي د اسلام د دایرې لاندې. دې ته ژوند وایي. دغسې ژوند دی. یو انسان ته تا پته نه لګي، انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده، زما پلار څوک دی، او د پیدا د چا نه. داسې ژوند دی. مونږ له الله چې کوم نعمتونه را کړي دي، خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکرې توفیق راکړي. دا څومره لوی نعمتونه دي. سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه، هېڅ هم ونه کړل. بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي، د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي او هېڅ قسمه زموږ دعا نه قبلېږي. ما وایي مونږ دعا توبه نه رستی جي توبې خو مباسو که نه، الله اکبر. نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی. توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې. مونږ شی پرې نه ښود، نه بربنډتوب پرېښود وایې که نه، نه عریانیت پرېښود،
نن بې حیایي پرېښوده، نه به خویندې میندې په پرده کې کړې، نه به موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وایسته، نه تصویرونه به توبه وایسته، نه په ټي وي کې د جیلکو د کتلو نه توبه وایسته، نه جیلکو د هلکانو د مخ د کتلو نه توبه وایسته. نو د خدای غضب به راځي که به نه راځي؟ دا خو مخکې زه به ها تورات ورته میلاو شو. موسی علیه السلام تقام وایي که موږ توبه وباسو، ډېره ښه ده. ځای کې لاړ شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې ماله، 12 قومونه یې د هر قوم یو مشر راکې، 80 کسان خطا شو، 80 کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړی، چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو. لاړل کوهي تور ته، چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ د قوم د سخي عبادت کړی دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. موږ جرګه سپاره چې راغلي یو چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړې د قوم کې په هغه خوند راغی، او د الله دا خبرې به څنګه موسی داسې کار دی چې موږ تا نه منو، ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې موږ سره خبرې وکړي، تا سره چې خبرې کوي موږ ته څه پته لګي دا نه جوړه په تا سره خدای کوي. د یو نعمت د موسی علیه السلام دی چې صبر وتکړي، او الله هم ډېر بې صابره دی. انسان یو کوتک مو ورته ونیو دغه ځای مې ټولو دربولې چې موږ د الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله غره دی. یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کوي دوی یې اوري. بیا څه وایي لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة. یاره دا څه پته لري چې دا خبرې چې د پیري دي او که د بل چا دي، موږ ته الله ځان وښایي چې موږ به ووینو الله. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون. یو لوی تندر پرې راغی، ټول په هغه دی او یا وړه مردار شو. بس ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ، او د هغې نه پوه شوئ چې موږ ته د خدای ځان وښایي، او که نه ښایي موږ ستا خبره نه منو، تصدیق دې نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدای پاکه دا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې، نو خدای دا دې څه وکړل؟ هلته به دې وجلي وو که نه، چې زه قوم له شوي چې او یا دې بوتلل توبې له هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. لو درې قمت نو خبره وکړم الله دومره غوسه درله، دا به د قوم سره سترګې څنګه لګو؟ ډېره ښه ده. جمدي به یې کوم درته واپس یې را جمدي کړه، چې را جمدي کړل توبې یې ایستې، موږ معافي غواړو. د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلوم. زما دومره نعمتونه در باندې وکړل، او کله د سپي عبادت کوئ، کله د بوتانو غواړئ، کله وایې خدای دې خبرې وکړي، دا پکې تاسو هغه مشران یې، منتخب قوم یې، او کله وایې خدای دې ځان وښایي. بدري توبه باندې قبلېږي چې فقتلوا انفسکم وړی کې تا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجني، او یا تاسو ورته ونښلئ مړی کې. دې خوا د الله ظهور لیده، واپس ترې رالل ویې وروڼه چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه نه بس موږ آخرت غواړو. ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ، سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې، یا څوک زنا وکړي واده کړي سړی جینۍ او سنجارېدل دي، دغه رنګې ستاسو سزا ده، ډېره ښه ده. بس شروع پرې وکړه، تو یې راوارشتې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلوم، دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي؟ نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې. بعضې علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه، معاف شو. چې توبه قبوله شو معاف شو، اوس به څه کېږي؟ اوس داسې وکړئ چې دی شام کې بیت المقدس دی، او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی. زور شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ، او دغه غیر ستاسو په حواله رونونه یې ورته پولجي ډېره ښه ده، دا خو اسانه خبره خو دنیا خلکو شمېر نه وتی، او داسې چې په یو څپې باندې دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو موږ به د ښې نه یو. زنده باد سره روان دي، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ترې مخکې دی او دوی ورپسې دي. چې هغه کلي ته ورسېدل، یو ځای کې دمه کوي، موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي، او بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو دا خلک څنګه اوسېږي، څنګه خلک دی څنګه نه دی، لار روګودر برابر کړو، بیا به موږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر ښه 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته، تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګوئ، په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ، بیا راځئ. دا مشرانو دا چې لاړله عمالقه پرې پېښ شو چې دا خو څوک دښمن جوړ له راغلی دی،
او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی یو کسار یې دا دوله دواړو ته چوکه ونیوه او 12 سواره په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل ا د لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته پیش کړل صاحب مجرمان جاسوسان هم نیولي دا وجل غواړي هغې ورته ویل مشر نه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه وبچ شو چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته الوجې صاحب خو ډېر تکړه خلک دی بادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پهلوانو د 1200 مقابله کولی شي کوم ځای کولی لیکن دا بې خونده و موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چا ته غږ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړی تاسو بزدلي کړې ده څوک یې خبر نه کوي او موږ زه حمله کوو په دې باندې ما ته الله وعده کړې چې دا کلي به ماله الله راکوي ما ته الله او تاسو د فرعون مثال ونه دی هغه خدای غرق نه کړ هغه قوم الله غرق نه کړ ما ته به الله وعده کړې ده او دې خو دا نښې ده الله لیدې مې که نه ښه ډېره ښه ده 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ په ډېر زور خلک دلال یې ټول وجني موسی علیه السلام کې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا اننا هنا قاعدون موږ جنګ له نه یو راغلی تا خدای دې پېښې او جګړې هم پېښې دی تا خدای دې جګړې کوې موږ همدلته ناست یو موږ دا کلی نه دی پکار او نه زموږ بیت المقدس پکار اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ په الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپېرو حق دلمې ته وګوره ولیدل هر څه او دویم اوس که موږ یو خدای دې ساتي له داسې حالاتو نه خو موږ نه پیغمبر لیدی د پیغمبر معجزې خو موږ په سترګو نه دي لیدلي بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه لیدي الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کانې نه اوبه یې ولیدلې هغه ترجبین او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه نښرینوالی یې ولیده اکونیتول کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو هر څه یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوته کې سپېرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا دی ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځې نه به یو خوا تللی شي نو بل خوا تللی شي زه سپېرو چې څنګه ستاسو دا کم جون خوښ دی همدقسې به یې 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی جوړ شو 40 کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لوی دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار به نه وځئ نه وتی شئ الله یوه نظام دی نه یې قلات وکړه او نه یې ورته جیل کړه دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو ماسخوتنه پورې چې ستړي به شي یو ځای کې به وده شو چې واپس به راپاڅېدل ام پاک زړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه